سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نن موږ او تاسو د پیچ میتر د تنظیمولو طریقه تاسو ته ښیو چې څنګه تنظیمیږي. او پیچ میتر سره ډیره مهمه آله ده د هغه فارمدارانو لپاره څوک چې د ماهیانو فارم لري او موږ مختلف انواع د پیچ میتر لرو چې موږ او تاسو په دغه پیچ میتر چیرې پیدا کیږي، قیمت یې ارزانه ده، دغه نه به موږ او تاسو استفاده کوو او دغه به نن تنظیم کوو موږ او تاسو. نو پیچ میتر چې دی دغه پیچ میتر موږ تاسو ته کار ورکوي، ډېر ښه کار ورکوي. حال دا چې هغه نور پیچ میترونه چې کوم په تحقیقات کې استفاده کیږي لکه دغه پیچ میترونه دغو پسې نه رسیږي، خو بیا هم د چا خبره مشکل حل کوي، د موږ تاسو کار پرې کیږي، فارمداران خپل اوبه پیچ کولی شي. دا ترمامیتر چې هر چیرې موږ تاسو اخلو باید 3 پاکټه پوډر هم موږ تاسو ورسره واخلو. دا مهیر نشي چې دا پوډر حتما ورسره واخلئ، هر چیرې چې اخلئ. او بغیر هغه نه موږ تاسو 3 ګیلاسه ګدو دلته په 3 ګیلاسو کې موږ تاسو 250 ملي لیتر اوبه په هر ګیلاس کې مقطره اوبه اچو، نور اوبه نه، مقطره اوبه موږ تاسو اچو په دې کې 3 ګیلاسو کې. نو چې دا هر پاکټ فرض مثال اول پاکټ شپږ اتیا ده، دا په اول ګیلاس کې موږ تاسو اچو او دوم 4.00 په دوم ګیلاس کې اچو دوم پاکټ، او دریم پاکټ هم 9.13 په دریم ګیلاس کې موږ تاسو دغه مخاطر اوبو کې داخلي کوو، بیا یې ښه ګډوو چې دا ښه تنظیم شي، ښه نتیجه ورکړي. پس له هغه موږ تاسو دا پیچ میتر راخلو، دا چالانوو، دا په اول ګیلاس کې ښکته کوو. په اول ګیلاس کې دلته موږ تاسو ته ښي 5.15 او موږ تاسو دغه لاندنی بټن د 3 ثانیو دپاره ټینګ نیسو، صبر کوو چې فلاش ووایي. پس له هغه نه به یې بیا موږ تاسو دوباره وهو چې دا سیټ شي یا هم تنظیم شي. دا اول ګیلاس کې دا زموږ تاسو پیچ میتر جوړ شو، دلته یې خاموشوو یا یې ګل کوو. دا راباسو موږ تاسو په مقطر اوبو باندې دا او کش کوو یا هم مینځو چې ټس مو صحیح راشي، پیچ میتر مو صحیح تنظیم شي. اوس پیچ میتر موږ تاسو دوم ګیلاس ته ښکته کوو، دلته یې چالانوو او دوم ګیلاس ته ښکته کوو. دلته بیا هم د 3 ثانیو دپاره د لاندې بټن موږ تاسو کېکاږو، منتظر پاتې کیږو. 4.00 ښه، دا دوباره نیسو چې ټس مو صحیح راشي. دا خوشي کوو چې فلاش ووایي. نو 4.00 تنظیم شو، دوباره یې وهو چې دا هم دلته سافت شي یا تنظیم شي. بیخي صحیح ده. اوس ګل کوو. دا به بیا هم په مقطره اوبو باندې موږ تاسو مینځو. نو پس له هغه نه بیا موږ تاسو دریم ګیلاس کې د پیچ میتر تنظیموو تر څو اوس کړای شي ښه نتیجه ترې واخلو. ښه، دا مو اوکش که. اوس په دریم ګیلاس کې چالانوو، دریم ګیلاس کې ښکته کوو دغه. دا به د 3 ثانیو دپاره د لاندې بټن بیا کېکاږو، همداسې به یې نیسو د 3 ثانیو دپاره، منتظر پاتې کیږو. او 9.22 ښه، دوباره یې ټس کوو، دوباره یې نیسو، خوشې کوو یې. اوس نو تنظیم شو. د دې دپاره چې همدلته ثبت شي دا بټن د لاندې بټن بیا کېکاږو، بیخي صحیح شو. اوس پیچ میتر موږ تاسو ګل کوو او دا پیالې نه یې هم وباسو، دوباره یې ښکته کوو چې څو درجې، دا درجه خو به یې تغییر نه وي کړې، نه بیخي صحیح ده، بیخي صحیح ده، درجه یې انشاءالله بیخي صحیح ده، تاسو ته ښکاري درجه یې بیخي صحیح ده. ګل کوو یې، راباسو یې. اوس به بیا په مقطر اوبو باندې موږ تاسو مینځو. نو بیا به دا نورې پیالې دوباره پیچې کوو، انشاءالله دا به ټول صحیح وي. ښه، پس له هغه نه چې هر چېرته موږ تاسو استفاده کوو دا به صحیح نتیجه موږ تاسو ته راکوي. ښه، اوس دوم ګیلاس ته یې موږ تاسو ښکته کوو. 4.00
1.0